به دا خبرې چې کولې نو ما ته به خلکو ویلی چې تاسې نمک حرام هستئ. وروره زه درته یو خپله واقع درته ښیم خپله. موږ چې کله رالو پاکستان ته یقین وکړه چې 400 ورته وایي 400 چې د فخر افغان باچا خان بابا ټاټوګی دی. 400 کې کوچیانو ګلبیله ورته وایي. کوچیانو ګلبیلې شاته شریف خانه ورته وایي. ټول د خانان داسې زموږ د پلار د نیکونو د وختو موږ دې سره انډیوالۍ نه وي. د پلار د نیکونو د وختو نه پخوانه یقین وکړه چې موږ کور راوړو. موږ کور یو مکتب جوړ کړی د جنکو دپاره او داسې ګر چاپېره ته ښایسته دیوال چاپېره او منځ کې 2 وطاقه او ښه پاخه او ګر چاپېره ته چمن و. نو د کلي خلک راوته دا مکتب لا شروع شوی نه و. نو دا مکتب یې موږ ته راکړو او موږ پکې کور وراړو. بیا کال بعد و که 8 میاشتې بعد و بیا دا مکتب بېرته چالان شو. نو موږ له بیا بل کور راکړو. نو زه هغه یې راولی شم. هغه د شریف خانې د خانانو چې ما ته اوس هم د بعضې نومونه یاد کېدای شي زما ویډیو ورور رسي خادي خان یا داسې نور ورونه موږ ته والله چې موږ هغه دا غیر نه کړو. نو موږ هېڅکله ستاسې د ولس څخه نه یې واورنو. تاسې ولې ځانونه سادهګان جوړوئ؟ موږ خو چې د دغه دهشتګرد ریاست په خلاف او د دغه جنرالانو کرنیلانو خلاف دا زموږ هم دشمنان او تاسې ته معلومات شو چې ستاسې هم دشمنان دي. موږ خو د دغې خلکو موږ خو تاسې سره مشکل نه لرو. زه به څنګه د کوارډ د خلکو خیر کړم؟ زه به څنګه د 400 د خلکو خیر کړم؟ زه به څنګه د مردان د خلکو خیر کړم؟ زه به څنګه د ثوابۍ چې زه ورته ملۍ ویم ګلان ورته ویم د هغې د خلکو ښه خیر کړم؟ زه به څنګه د ډیرۍ شوکدر د میچنۍ دغه ټول ځایونه چې دا کوم په ښکته مګوزا افغانستان کې د دې ښه به موږ څنګه هیر کړو؟ موږ وایو خو دا 50 کاله دغه دهشتګرد پنجابیانو دغه دهشتګرد جرنیلانو کرنیلانو د پاکستان فوج په موږ باندې تجارت وکړو. زموږ وینې خرڅې کړې. زمونږ وطن یې وران کړو. زمونږ نظامونه یې چپه کړه. زمونږ صاحب مهربانه زمونږ د افغانستان چې څه دغه هغه ټول لیلام کړه صاحب مهربانه. یعنې اسرائیل یعنې امریکا روس دومره ظلمونه نه دي کړي چې کوم ظلمونه دې د پاکستان دهشتګرد جنرالانو کرنیلانو موږ پښتنو سره به خصوصا افغانستان سره یې وکړه. لر او بر افغانان یې تباه او برباد کړو. د دې چې موږ خلاف وو تاسې به موږ ته کنځلې کولې. نن تاسې وکاته چې زموږ ټولې خبرې رښتیا وي چې دا د کرۍ پوج دی. دا هغه پوځ دی چې دا په 1933 کې جوړ شوی. 1933 کې او پاکستان په 1940 کې جوړ شوی. یعنې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې 14 کاله مخکې دا پوځ جوړ شوی. د دې 10 کاله د پاکستان د جرنیل چې و هغه د دې برطانیې و. د های کورټ مشر چې ستاسې و هغه د 1980 په 2 پورې څومره پورې هغه صاحب مهربان انګرېز ورته دی. نو دا پاکستان نه و نه دی نه به وي. دا د امریکې پراپرټي ده. د هغې خوښه ده چې څه پکې کوي هغه پکې کوي. تاسې مهربانه په مفته کې راورسېد. د 80 کال یې تاسې استعمال کړئ. د بابر ناوله تر اوسه پورې دا ظلمونه دغه روان دي.